دا غوډو کې بس تاسو د واتس اپ درې نیو اپډیټس تر وخیما سیده غدري نیو اپډیټس اوس تازه په واتس اپ کې راغلي دي. نو دا غدري کوم اپډیټس دي تاسو کومې فائدې ځنه اخستلای سي او تاسو څنګه په خپل واتس اپ کې ډولای سي. نو ویډیو تر اخره پورې ګوري او ویډیو ل خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دوه تر کوچه پیدا واخلي. نو نور وخت مونږ اخلم زو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اوس تازه واتس اپ اعلان وکړي سیده غدري اپډیټس په واتس اپ کې اډ سي. دا غدري کوم اپډیټس دي مو کومې فائدې ځنه اخستلای سو موږ څنګه په واتس اپ کې استعمالوالي سو. نو راځو دوستانو اوس اول اپډیټس ته اول اپډیټس تر خیمه. اول اپډیټس دا د دوستانو چې تاسو په واتس اپ کې پول جوړولای شئ. پول خو دوستانو تاسو په فیسبوک کې به بيخي ډیر استعمال کړی وي. پول اپشن په فیسبوک کې ډیر وخت استا. نو تاسو په واتس اپ ګروپ کې تاسو ته دغه د پول اپشن درکوي. دغه پول اپشن په ذریعہ سره تاسو په واتس اپ ګروپ کې پول جوړولای شئ یعنی پوښتنه کولای شئ. تاسو ګورل ته په سیټ کې سکرین شاټ کتلی شئ دغه رقم پول تاسو جوړولای شئ. تاسو پوښتنه کولای شئ مثال نن د میچ څوک وګټي استرالیا که نیوزیلند. نو هر ټیم ته کارچا زیات ووټ ورکړي دغه پرسنټیج به زیات وي. هر ټیم ته کارچا کم ووټ ورکړي دغه پرسنټیج به کم. یعنی دغه رقم پول جوړولای شي دغه رقم پوښتنه وستاسو په واتس اپ کې هم جوړولای شي. نو سره دوستانو دویم اپډیټس ته دویم اپډیټس تر خیمه. دویم اپډیټس د واتس اپ کمیونټي ده. کله تاسو خپل واتس اپ اپډیټ کړئ نو تاسو د واتس اپ په کونج کې به دغه کوچنی نشان اضافه شوی وي. دغه د کمیونټي نشان اضافه شوی وي. ګور دوستانو دلته تاسو دغه سکرین شاټ کتلی شئ. دغه اپشن به تاسو د واتس اپ په انټرفیس کې اضافه شوی وي. نو دغه اپشن په ذریعہ سره تاسو د واتس اپ کمیونټي جوړولای شئ. کمیونټي مطلب دا دوستانو ګوره مخته به تاسو په واتس اپ کې بيخي زیات ګروپان جوائن کړي وو. فني ګروپان وو، د ویډیوګانو ګروپان وو، نیوز ګروپان وو، کرکټ ګروپان وو. نو ټول ګروپان به ګډ وډ وو. نو دغه رقم کلیس به دوستانو بیا تاسو هغه ګروپان پیدا کول نو هغه به ډیر مشکل وو. هغه ګروپان به ټول جلا جلا وو. نو دوستانو د واتس اپ د کمیونټي په ذریعہ سره تاسو د هر شي ګروپان جلا جلا کولای شئ. مثال تاسو کمیونټي جوړ کړئ دغه د نیوز ګروپان دی هغه د نیوز ګروپان راچوي. بل کمیونټي جوړ کړئ مثال دا وس لمک سره د سپورتس ګروپان دی هغه د سپورتس ګروپان راچوي. د بل فائدہ دا هم ده بیا تاسو کلم هغه وی کمیونټي ته میسج وکړئ نو په هغه کمیونټي کې تاسو هر څونه ګروپان اډ کړی وي هغه ټول ګروپانو ته هغه میسج په یو وارزي. یعنی دوستانو د کمیونټي په ذریعہ سره تاسو هغه ګروپان ټول جلا جلا کولای شئ. نو سره دوستانو دریم اپډیټس ته دریم اپډیټس تر خیمه. دریم اپډیټس ته دوستانو چې تاسو په واتس اپ ګروپ کې 2 کسان ویډیو کال سره کولای شئ. یعنی دوستانو مختص به کلم تاسو د واتس اپ په ګروپ کې ویډیو کال وکړئ نو 300 کسانو به په هغه ګروپ کې ویډیو کال سره کولای شئ. اوس د هغه لیمټ ور زیات کړئ. اوس یعنی تاسو د واتس اپ په ګروپ کې 2 کسان لایو ویډیو کال سره کولای شئ. نو دوستانو خدای دې وکړي تاسو دغه درې سره اپډیټس وښوي وي. تاسو خپل واتس اپ اپډیټ کړئ. د زیاتره کسانو په واتس اپ کې به دغه پښنان وسله راسي. که چیرې تاسو واتس اپ اپډیټ کړئ او تاسو واتس اپ کې دغه پښنان نسره نو تاسو خالي 4-5 ورځې انتظار وکړئ نو تقریبا په یو هفته کې به دغه پښنان د ټولو کسانو په واتس اپ کې اډ سي. کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه تر کوچه پیدا واخلي. نو له یو په نور خسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې میاد ساتئ. د خدای پامان.